زیر زمین هم میتونه برای آتیش یک دار چیزکای سفید ببین کسی میگه معدن طلای سفید است کسی یک چیز اینی همون تابستان سنگ پرتو کسی قدون خود سنگ از اونها رو میگه کسی این بینی تاق میزنه اقتصاد زموږ سره پاتې شه د پنجشیر په هکله باندې به ډېر په زړه پورې معلومات له تاسو سره شریک کړو چې تر اوسه به مو نه وي اورېدلي. یعنی من در کابل اساسیت دارم مقصد میزنم و خاک و بدگه یعنی چه میگم شیشه تو ایتیج پنجشیر څومره ښکلی دی څومره ښایسته اوبه. د پنجشیر شمال ته د تخار او د بغلان ولایتونه دي، شمال شرقي خواته یې نورستان او بدخشان، جنوب شرقي خواته یې لغمان او د هغې نه وروسته کاپیسا او غرب ته یې هم پروان ولایت موقعیت لري. نمیخوام که کدام جایش څرنګه چې پنجشیر یو غرنی ولایت دی نو په همدې خاطر په دې کې زښته زیاتې درې دي چې تقریبا 126 لویې او په لسګونو وړې درې پکې موجودې دي. بیا په هره دره کې ښې یخې اوبه پیدا کیږي. د اوبو جریانونه د دغه ولایت د عمومي رود په طرف باندې دي چې د دغه ټولو درو اوبه راوځي او د پنجشیر عمومي لوی رود ترېنه جوړیږي. دغه رود یعنې نه یوازې دا چې د پنجشیر درې ته یې ښکلا ورکړې ده او د اوبو له اړخه یې غني کړی دی، د کال په جریان کې یو دایمي رود دی، خو بیا هم د سنبلې د میاشتې خواته بیا د دې سیند اوبه یو څه کمیږي. دغه رود تقریبا 320 کیلومتره امتداد لري او د درونټې بند ته رسیږي چې په دې مسیر کې بیا د الیشنګ او الینګار سیندونه هم ورسره یو ځای کیږي او د کابل د سیند په نامه باندې یادیږي چې له پنجشیر نه تر درونټې پورې 320 کیلومتره طول لري. د دغه سیند سرچینې د هندوکش د غرونو له سلسلې څخه پیلېږي چې د انجمن، چمار او د خاواک له کوتلونو څخه پیلېږي او ورو ورو په دې دره کې راځي، د نورو وړو درو اوبه پرې باندې راوځي او مقدار یې زیاتېږي. په حقیقت کې که دې ته فکر وکړو زموږ او ستاسو اوبه د افغانستان یوه ډېره غټه سرمایه ده. په مجموع کې د اوبو په هکله باندې داسې یوه نظریه ده چې اوبه قدرت دی او چا چې اوبه کنټرول کړلې نو نړۍ کنټرولولی شي. سرک دیگه خاموش شد؟ نه سیلم په پخوا وختو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې سپینه طلا یا نقره پکې ډیر شهرت لرلو، هغه بیا د هندوکش د غرونو په لړۍ کې و چې د همدې پنجشیر ولایت اړوند څخه راځي چې په هغې وخت کې دا دومره مشهوره وه چې له دې څخه به سکه جوړېدله. نو په هغې وخت کې تقریبا 10,000 معدنچیانو په دې معدن کې کار کولو. دغه لوړو کورونو سر ته هم سړکونه ختلي دي. ژوند پکې سخت دی خو ښه منظره لري. د نقرې ترڅنګ دلته ځینې نور مهم معدنونه هم شتون لري. که څه هم زمرود ډیر شهرت لري خو د هغې ترڅنګ بیروج هم شته دي، سوي یاقوت او لاجورد هم لیدل شوي دي او د پریان په ولسوالۍ کې طلا موجوده ده. د ډبرو سکاره هم د پریان په ولسوالۍ کې شتون لري. اوسپنه موجوده ده.
مرمر هم په دې ځای کې په زیات اندازه باندې موجود دي چې په شپږو ولسوالیو کې تقریبا په 14 نقطو کې تشخیص شوي دي او بالکل په طبیعي ډول باندې موجود دي او د هغې څخه کار نه دی اخیستل شوی. دا د پنجشیر د سفید شیر بازار دی. که حقیقت ته فکر وکړو نو زموږ او ستاسو هېواد هره برخه یې زیات څه لري. دا هم هغه ساحه ده چې ډېر قیمتي کورونه پکې جوړ شوي دي او فکر کومه د خاصو خلکو ساحه ده. دا هم د پنجشیر ولایت د بامبردار کوتل دی چې یوه ډېره لوړه ارتفاع لري او ښکته خواته چې راګورې نو ډېره یوه ښه عجیبه منظره لري او د دې غرونو په منځ کې هم سیند روان دی. دا هم د خاواک ساحه ده چې دلته نو سړک خام شوی دی او د دې ځای نه تر خینجانو پورې تقریبا 15 ساعته لار ده چې یو څه خامه او نوره پخه ده. لاره نو ورو ورو سختیږي. دا موټر په دې ځای کې په داسې مشکل باندې خیږي. تاسو د سړک چپې خواته د اوبو کم مقدار وینئ. موږ مخکې یادونه وکړله چې د پنجشیر د سیند یوه سرچینه د خاواک د کوتل لخوا څخه ده. د خاواک په ساحه کې د دغه سیند سرچینه هم دغه ده. دا د خاواک کوتل دی. ښکته خواته دلته پنجشیر اړوند راځي او چپ لاس ته یې چې اوس موږ مخ په همغې خوا باندې روان یو اندراب مربوط راځي. د دغه ځمکو څخه ډېره ګټه نه ده اخیستل شوې. حال دا چې موږ د کوتل سر ته راوختلو او د غره په ډېرو لوړو ارتفاعاتو کې د اوبو آثار لیدل کېږي. که کار ورباندې وشي ډېره ځمکه پرې باندې آبادېدلی شي.
اوس هم موږ د اندراب خواته چې د بغلان ولایت اړوند راځي په دې کوتل باندې ښکته کیږو چې د بغلان خوا به یې بیا انشاءالله په نورو ویډیوګانو کې له تاسو سره شریکه کړو. دا هغه آسان ترین کوتل چې د هندوکش غرونه د پنجشیر سره وصل کوي. په 800 قمري کال کې ګوټ تیمور له همدې لارې څخه پنجشیر او د هغې ځای څخه ځان کابل ته رسولی دی. له ملتیا مو مننه.